دا 15 کلن ستراتیژیک پلان دا به یو مؤثر پلان وي او د پولیتخنیک پوهنتون بلکې د مجموع افغانستان د ترقۍ لپاره به یو ښه ذریعه وي. رب جل جلاله دې تاسو ټولو شرکاو ته اجر درکړي چې زحمت مو وکړئ او 15 ورځې 4 ورځې دلته مسلسل په دې کار کې پاتې سواست او سره د ډېرو مصروفیتونو د ډېرو کارونو. خو دا یو شی دی، دغسې چارې اجتماعي چارې او د ملک په سطحه چارې په دې کې د همداسې کدرونو شراکت او د دې د استعدادونو د وړتیاو نه استفاده دا یو ضرورت دی او د مسلمانانو د هماهنګي د همکاري دغه هغه اثر مرتب و نتیجه هم دا وي چې کله همکاري مابین ته راسي، اتفاق مابین ته راسي، د الله جل جلاله رضا موجود وي، په نتیجه کې بیا سړی خپله ثمرت لاسته راوړی سي. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته د کامیابۍ دوه رازه ښودلي دي. یو د رب جل جلاله غیبي نصرت دی او دوهم د مسلمانانو د حمایه و همکاري. نو ستاسې دغه حمایه، ستاسې همکاري د لوړو زده کړو وزارت سره او خاصتا د پولیتخنیک پوهنتون سره بیا هم د ستاینې وړ ده. موږ یې ستاینه کوو، قدرداني یې کوو. په لوړو زده کړو وزارت کې بنیادي پرمختګونه هم د الله جل جلاله په فضل او د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په ځانګړي شفقت ښه انکشاف او پرمختګ او ابتکارات هم د ځانه سره لرو. که د نصاب برخه راخو او که دغه اوسنۍ چې تاسې په کوم ستراتیژیک پلان کې یاست دا برخه ده او که د استاز برخه ده او که د نوو رشتو د ایجاد برخه ده، که د ماسترۍ او دکتوراو د ایجاد برخه ده، که د خارجي استادانو د راغوښتلو برخه ده او که د ولایتونو دپاره د پوهنتونونو دپاره د ماستر پلانونو برخه ده، که د زیربناو برخه ده. موږ یوازې داسې نه یو چې هغه نظام مو جاري ساتلی دی، بلکې مخ پر ترقي باندې روان د ترقۍ کوشش مو کړی دی او داسې ترقي هم نه غواړو چې یوازې نمایش شي، یوازې خلکو ته د راپور و د کاغذ پر مخ باندې یا د میډیا پر مخ باندې ثابتوو چې دا مو کړي دا مو کړي. کوشش مو دا دی چې د عمل په میدان کې واقعي داسې مخ ته ولاړ سو چې هغه د مسلمانانو دپاره، د علم دپاره، د افغانستان دپاره ترقي